د عصري ټیکنالوژۍ له پراخېدو سره سره د لرګیو د لوښو پخوانی هنر لا هم په ځینو سیمو کې خپل ځای ساتلی دی. هغه هنرمندان چې دا کسب یې له خپلو پلرونو او نیکونو څخه په میراث ترلاسه کړی اوس هم په مینه او زحمت د لرګیو بېلابېل لوښي جوړوي. ګل محمد چې له کلونو راسي په دې هنر بوخت دی وایي دا زموږ نیکني کسب دی. که څه هم د دې کار له لارې ژوند ډېر تنګ او ستونزمن دی خو له دې هنر سره مې مینه ده ځکه یې نه پرېږدم. مشرانو به دا جوړول خنکونه او کاسې او څمڅۍ او دا به جوړول. زه پکې اوس سیټونه جوړوم ډونګې پکې جوړوم پیالې جوړوم ګیلاسونه جوړوم هر نمونه شی چې څه نمونه شی څوک وغواړي هغه ورله جوړوم. خو شوق مې دی چې زه وایم دا کار ختم نه شو که نه کار صفا کار دی که مزدوري پکې دومره یا شته یا نشته دی خو په نشي حساب ده. محنت په ډېر کېږي او هغه مطابق پیسې نه کوي که نه خو زما شوق دی په دې سره زه وایم چې دا کار وچلېدلی په دې کې نه کېږي ګزاره خو دیاړي ورسره موږ کوو لکه زه ورسره دیاړي کوم چې دا لرګیانې دي زه بهر دیاړي کوم بیا هغه چوله ده بس روانه ده. په دوکان کې ښودل شوي د لرګیو لوښي انسان د کلونو پخواني ژوند او دودونو ته بیایي. د هر لوښي تر شا د هنرمند د لاس خواري او د پښتني کلتور یوه ژوندی نښه ښکاري. حسین علي وایي د لرګیو دغه لوښي یوازې د استعمال لپاره نه بلکې زموږ کلتور او تاریخ یې هم ورسره ژوندی ساتلی. په دې لاره باندې یو په ګاډۍ کې تېرېدم نو دا لوښي مې لیدلي نو دا د مونږ پخواني روایاتو لوښي دي کوم چې ساده لوښي دي یو خو جراثیم نه نیسي پاکېږي کیمیکل پکې نشته وطني لرګي نه روغ دي او ډېر ښایسته لوښي دي. نو ما یو چې زه دې کور له سواله مو چې ویسم چې ما خو د یو سیټ اډر ورکړو بل ډېر ښایسته د لاسو کار دی محنت دی د کاریګري ده پکې نو موږ غواړو چې خپل کاریګر هنرمند سپورټ کړو. که څه هم د وخت له تېرېدو سره د دې هنر بازار محدود شوی خو هنرمندان هیله لري چې د خلکو او اړوندو ادارو په ملاتړ به دا پخوانی هنر راتلونکو نسلونو ته هم انتقال شي. عصمت علي اخون، شال نیوز، چارباغ، سوات.